عزیزانو د بیت المقدس سرا یو سو میل فاصله کې بیت اللحم ورتوي یو کلی دی د عیسی علیہ السلام پیدایش چې دی په هغه کلی کې شوی. بیا د لویدو نه بعد د 10 کال په عمر کې دته انجیل ورکړی شو. د قرآن کریم نه بغیر څومره صحیفې او کتابونه چې دي هغه تدریجا نه دي نازل، هغه به مکمل کتاب پیغمبر ته ورکړی شو. نو عیسی علیہ السلام آغاز د نبوت چې دی په 13 کال باندې وکړ چې انجیل ورکړی او قوم ته خطاب وکړو چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. په یو आवाज نسوارا قوم چې دی دا ټول خلاف چې دا تسوي. عزیزان اوس به یو ټکی ته خیال کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغاز د نبوت چې شو نو په دې ټکی شوی چې هغه اهل مکه ته وایي چې قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. نو تمام اهل مکه مشرکان چې هغه وي ښا دا اللهګان سودي، نو دا ورته وایي چې وا الهکم اله واحد، یو ودا یو خدای د ټول دنیا نظام چلی. وی چاو وی زمون دی یو سړی شپېته خدایان دی په کورونو کې، بیا هم څه کارونه پاتې، نو یو خدای د ټول دنیا نظام څنګه چلی؟ دا دغی په عقل کې نه راتلا. تاسو خیال راغی دا دغی په عقل کې نه راتلا چې یو خدای د ټول دنیا نظام څنګه چلی. نو ټول اهل مکه خلاف شو ځکه چې پیغمبر د ډېرو خدایانو متعلق منع وکړه. ابراهیم علیہ السلام وګورئ قرآن کې راځي اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهة انی اراک وقومک فی ضلال مبین. ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته وی چې اتتخذ اصناما آلهة ته بوتانو ته خدای وې، انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اے پلار زتا او ستا قوم ګورم چې په گمراهۍ ظاهري کیږي. پلار ورته څه وی چې اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم، زمون د خدایانو نه انکار کې، زمون خدایان نه مني. لئن لم تنته لارجمنک، کمنې نشو نو سنگساروم دي پکانو دی ولم چې مړ دې کما. ابراهیم علیہ السلام ورته څه وی قال سلام علیک، اے پلار تب ما پکانو لیکن زما د طرف نه دی سلامتی آوی. زب سنوے سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. زب سکم سأستغفر لك ربي لبتا د پاره د خدای نه بخنه غواړم ولی انه کان بی حفیا. اپو ما ډیر مهربان. پلار ورته دا وای او زوی ورته دا وای. 1,24,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام قوم صرف په دې ټکی خلافو چې دسه مو آیا چې دا یو خدای د ټولي دنیا نظام چلی. دسه مو آیا. اوس ګوري زمون په یاد کې، زمون په مخ کې، زمون په دې وطن کې کته چې الله دې ملشا خلق دې دومره نه خوشالي کته چې زا الله له ځوان دې ملشا خلق دې باغ شي چې ځکه چې له ځواني ور سره مرګره. تاسو پوښ اوس مسلې رنگ تراشي خدای دې راخصه کینو که یو سړی نکاح ترلو نکاح او وی چې په دې نکاح کې دا دو غوان چې دی یو خدای دی یو رسول دی، نو خدای خو حاضر ناظر دی او کدی رسول ور سره حاضر ناظر کو نو د کافرم شو ورته. ما په خبره پوي ستا په ملک دا لبړم نو دله په پرتوک سو پورا غوندي. نو عزیزانو هر سړی ته چې ګوري په دې علاقه کې یو مولا فاروق نامه یو چا ورته وی د اختر شپه دا غوان پورا شي دی ول کوم کتاب کې دی ویلی کنس کی لیکلی دی. ویلی کنس خو بار څه وای خو چې مولا فاروق خو مو مانی کړه کنس دی وای کړه. اوس خبره د کتاب نه ده، خبره د مولا فاروق ده. اوس په مولا فاروق باندې چاپلار ومني اور سړی چې په کم بام باندې سور دی راټیټول نشي سپه منل نشي. هر سړی د انانیت او د غرور
په بام باندې سور دی او هر یو سره دا وی چې هم چومن دیګری نیس بس زه کمکل زه بیوقوف یم زه نادان یم نه جی ته ډېر خیال او پیسې او دولت خود سړی نه هر شی جوړ کی که خیال وکړي ور پیسې او دولت چې ور سره یې کنه آکا غل خوري نو مونږه په لمنه وخت کې پاکو چې شات ته دخلې نه راځي خوري به غل او غریب سړی کا شات راو به دنګ تي غل دې دخلې نه راځي داسې یې کني خان او نواب سرمایدار کا غل په دغه ځای رواني او خان دا وخت کې لګ داسې مبارک دغه دې مونږ داس او څوي دې د خپل بام نه راکټولې نشي دا به اکل کی دا به ال کیږي چې تخپل رضا خپل رائے خپل مرزا ارس په بل قربان ارس د دې دوه شعر یو د رحمان بابا دی چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه او چې پتا مین شم نو خپل رضا می پرې خو اوس بستا رضا کو او دین مخ کی اوس بستا رضا وفا کړي کا جفا کړي اوس بستا رضا وفا کړي کا جفا کړي ما داستا جفا قبول په وفا کړه اوس تا خو خدا که وفا کې او که جفا کې خوستا جفا نیم په وفا قبول کړي دا گل پلال او په گوهر کله سو پیری گل پلال او په گوهر کله سو پیری بیل ما چتا خندا کړه ما جړا کړه دا درد چې درته ولګي دنیا نه به بیا غمای دنیا دا څه دوا یاران بچا لیدل نوی دا سے دو یاران بچا لیدلی نوی چی یو ورطا کنزل بل دعا کا ما ودرس جہان تشا تا تم مخڑو ما ودرس جہان تشا تا تم مخڑو تا ودرس جہان تا مخماتا دشاکڑا تو خیر دے زرحمان چستا د حسن سنا خوانیم ما کار خو بل نشته رورا سوا ستا د حسن د صفت کول زرحمان چستا د حسن سنا خوانیم نستا د رویا درس جهان زما سنا کا ستا د وجه ټوله دنیا زما صفت دی نو چې دی مینا پیدا شوا خپل رضا به پرې دی دا غ رضا به ګوره اهل مدینه ملک وطن اهل مکه هجرت کړو مدینه ته مسافر تلی د سردار کونین د وفات نه وروسته د خلافت باس شو ابو بکر په یو حدیث وایي یو حدیث ووري بیا خبرې کو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش پیغمبر ویلی دی چې امام چې کوم دی د ملک هغه د قریش نه اهل مکه ورته چې اقال رسول الله هكذا پیغمبر دې سړي دي ول والله قال رسول الله هكذا بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام انصار چې د مدینه اور پاسه د ابو بکر له لاس ور کو چې په قریشو کې تاله اوچت بیا بل څوک چې ووري چې دا خبره پیغمبر کړي نن ستاسو پاکستان کې دنیا د څه د پیغمبر حدیث پورې خان دي حدیث پر دا سه خلق په پاکستان کې په زرګونو دي چې د پیغمبر حدیث ته ډکوسلی وای ډکوسلی اوس ګور بل خبر اوري خدای خبر پويږي کني مرش کو ډېر غټ په سر دی نو په خبره پويږي کنه دا غټه کوله م په سر دی مازغه خرابيږي سکه په ایمان درته وایم دا ټکه یاد لري د ابو جهل متعلق دا درته بیا کوم اوس چې دی قوم او د ملک او د خلکو ته ګورم یو دوه شعر رايات شي چې دا ملکم لا د اوسېدو دی اوس دینه پس یا دا قوم هم د دې قابل دی چې دینه پس لین دین ور سره سړی وټ دا د اوسېدو ملک پاتې شو خواص یې وګوره دیندار یې وګوره بزرګان یې وګوره
لیډران یې وګوره، برسر اقتدار خلک یې وګوره، هر یو ته چې ګوري یو فراډ او دوکه د زمانې، هر یو ته نوړه کې دا راشي اشعار دي چې خدای خبر د ریکارډ غزل دی که څه شی دی، خو وایم چې دې ځان ته ویم چې اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو، اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو، اپنا پرایا مہربان نہ مہربان کوئی نہ ہو، وی اے زلال دا سے زیتا میں بوزا چالتا اس سوکم نہیں، نہ میں خپلوی او نہ پردیوی، چاڑو دا بنی آدم بولی نہیں، دا سے زیتا میں بوزا، آئے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی لہو، اپنا پرایا مہربان نہ مہربان کوئی نہ ہو، الفت کا بدلہ مل گیا کیا دل گیا کیا مل گیا، چاہ سره چې مینا وکي دوستی وکي تعلق ور سره پیدا کی د دنیا لین دین ور سره وکي، نو الفت کا بدلہ مل گیا کیا دل گیا کیا مل گیا، دنیا مجھے ڈھونڈے مگر میرا نشان کوئی لہو، مینی میں اکڑی انجام میں اوکتو، کچھ دا دنیا ټول را پسې ګرځي او زما نام و نشان هم چرته نه چې داسې ځای ته ورک شو. کم سړی چې ځان ته بني آدم قدروي، زه وایم چې د هغه به دې وخت کې دا تصور چې دا خلک او دا دنیا خو د اوسېدو قابله پاتې نه شو، دا خو د اوسېدو زمانه. اوس مونږ را پاسېدلي یو فحاشي او عریاني او فحاشي او عریاني او اله فحاشي زیاته بل زه چې د کوم شي مخالفت کوم، زه به اله حق به جانبم چې زما په کور کې هغه فحاشي نه وي، که زما په کور کې هغه فحاشي وي او زه قوم ته په لکونو خلکو جلسه کې وایم چې فحاشي او عریاني ختم کړي، نو دا به وشي. عزیزانو که د ملا په کور کې ټلویزیون وي، نو د ده په خوله دې د طاعون مرض ولګي چې دی خلکو ته دا وایي چې فحاشي ختمه کوي. که زما په کور کې ډیشن ټي نه وي، که زما په کور کې ریډیو وي، ټیک شو، نو زما په خوله کې د طاعون خیږي چې زه خلکو ته وایم چې تاسو عریاني او فحاشي ختمه کړئ. تاسو خیال را یعنی ما زه هم چا نه بچ نه یم، که نه څه نه څه لکۍ خو راپورې کړي. یو ورځ یو ډیپټي کمشنر ما ته وایي چې ستا متعلق یو ډیری راغلی ده چې بجلیګر ملا د شپې به جمعې په شپه وي سی آر ګوري. ما ورته وایي چې یاره ډي صاحب داسې چل دی چې دا ټلویزیون مې کتلی دی، بعضې ځایونو کې چې پېښ شم لګېدلی، نو دا آرامي خلک دی، بیا سړي پورې خاندي چې زه ورته یم چې دا بند کوي که نه، لګېدلی نظر مې پې پرېوتی دی. وي سی آر تر اوسه پورې ما کتلی نه دی، دا ډیري چا راوړی وی، دا انسپکټر ورکړی وه، مال دا به دله د انسپکټر دله و. وی چې ولې؟ مال زه شپه ورځ دې پسې لګیا یم چې د چا ښځې بربنډې بار ګرځي، د ده د سټ په ویښتو باندې د درېیمې تبه ورکېږي چې ښځې بربنډې ګرځي. نو دا انسپکټر هم دله ښکاري ما ته چې دا زما متعلق یې ډېري ویل یاره دی هم داسې، مال بس خلاصه شوه. خو دله که ما ته دله وایي خیر دی، بلا ورپسې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا ملک زمونږ خلکو د لاسه د اوسېدو قابل پاتې نه، نه به د سترګې ښه شی ګوري، نه به د غوږونه ښه شی اوري، بلکل حیران بش. خبره مې دا کوله چې ابو جهل دا دې پورې درته ویم چې دا د کافر د خولې مو واورئ چې پیغمبر دا ویلي دي، نو دا د پیغمبر ټکی چې د کافر د خولې نه راوځي، نو د عشق تقاضا دا ده چې د کافر خوله هم ثبت کا، ځکه چې ستا د معشوقې نوم یې واغسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معراج نه راغی په هغه سحر ابو جهل ولا په مخه راغی، لاس کې کاڼي نیولې دي، نو ورته وایي چې څنګه اندر کفے ابو جهل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود،
وای کنه زما د لاس کې څه دي گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان کته پیغمبري نو زما د لاس کې وخای موټي کې څه شي دی ته چې وایي چې د اسمانونو خبرونه مال راځي نو اسمان خو ډېر لري دی دا لاس کې وخای سردار کونین ورته وی چې ابو جهل ورته مسکې شو چې زه ستا لاس کې زه ویم چې څه شی دی که دا لاس کې دی څه دي دا په خپله ووایي ما په خبره پوهېږئ معجزه دې ته وایي معجزه چې بل عاجز شي او بیا جواب نشي کولی معجزه معنا بل عاجزونکی ویل زما لاس کې چې څه دي دا نشي ویلی ته یې ووایه سردار کونین ورته ویل زه یې نه ویم ستا دا لاس به په خپله ووایي د لاس دننه په یو ګوته ورته اشاره وکړه لاس ته داس چې اشاره وکړه لاس کې دننه کاڼي هغې आवाज وکړو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ابوجهل په لاس کې مونږ کاڼي یو دومره یو کاڼي په ځمکه راوویشت ویل په دې جادو چلو مولانا روم څه وایي وی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت کاویل چی لا الہ الا اللہ محمد رسول خدای میری قسمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی پا کم لارا تیرے دنو کانو بم آوازو کو چی لا الہ الا اللہ کانی بوئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اشارے ہوا په کومه لاره به چې تیر شو 3 ورځې به دا لارې نه خوشبویي تله اوس ابو جهل بیا ورته یو ورځ را میلاو شو وی وایه که نه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته په دغه شپه رسول الله د معراج نه راغلی ورته ویل ابو جهل لا نن خو ډېر مزېدار خبر دی وی څه وی زه بېګا اسمان ته تللی وم ته او اسمان ته تللی وې تعجب یو لکه اوس زمونږ دې زمانه کې وګوره که بعضې دا ساده مولیان نه دي دا جوماتونو امامان که هغې ته وایي چې دغه د سپوږمۍ ته د پیرنګیانو راکټ ختلی دی لا حول دا کافر وګوره سپوږمۍ ته راکټ ختلی بیا چې مونځ وشي نو کښېني خلکو ته وایي چې روڼ آخر زمان شو وایي چې سپوږمۍ ته راکټ ختلی ښه که د دوی مخکې دا خبره وکړي که نه چې باران د وریځې نه کیږي خیال دې راغی توبه توبه آخر زمان شو د مولیانو هم تبعي جوړه کړه وایي چې باران د وریځې نه کیږي خدای وایي